ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام څخه د یوه ایتي مبارکه تلاوت ستاسې مخته وسو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مبارک حدیث د نیمې حصې ذکر ستاسې مخته وسو. څه موده مخکې دا مسله موږ تاسې بیان کړل چې د اسلام مقدس دین د امن دین دی، د صلح دین دی، د جارو د قربان دین دی، د وحدت او مواسات دین دی. په مسلمانانو کې به دا یووالی څنګه راځي، د مسلمانانو په ټولنه کې به امن څنګه راځي، د دې دپاره څه شان بیان شول چې کله د انسان وینه محفوظه سي، مال یې محفوظه سي، عزت و ابرو یې محفوظه سي، عقل یې محفوظه سي، دا خپله امن دی. څه شرطونه نور هم شته. په آیت مبارکه کې الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف د نبوت په حیث او صفت راوي، نو بیا پر سر د مځکې مقبول دین، الله ته خوش دین، محبوب دین چې دی هغه اسلام دی. اوس نو د اسلام تشریف بیا دلته په حدیث شریف کې راغلی، د الله په نیز خوش دین اسلام دی. حدیث شریف کې بیا څه فرمایي نبی کریم علیه السلام؟ مسلم شریف حدیث دی، د حضرت تمیم داری رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم علیه السلام وفرمیل الدین النصیحه ثلاثا، دین د خیرخواهی نوم دی. په قرآن کریم کې الله فرمایي چې دین د الله په نیز اسلام دی. دلته نبی کریم علیه السلام فرمایي چې دین د خیرخواهی نوم دی. معنا یې دا شول چې اسلام خپله یومه خیرخواهي ده. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. چې نبی کریم علیه السلام دنیا تشریف راوی، د وحی سلسله شروع سول، 13 سپارې کامل مکمل قرآن نازل سو. په دغه 15مې پیړۍ کې که چیرې بیا هم یو کس راولاړیږي کامیابي تلاش لټون یا خپل مراد و مقصد د یهودو په محرف دین کې لټوي، د نصاراو په تحریف سوي دین کې لټوي، فلن یقبل منه، دا هغه څه ده نه قبلیږي، دا بې ځایه معامله ده. ځکه چې د هغو ادیان محفوظ نه دي، هغو ګوتوهنې پکښې کړي دي، هغوی لاسوهنې پکښې کړي. نو امن او یووالی هغه صورت کې راځي چې دغه شرایط وي چې موږ به ځان تسلیموو. د اسلام معنا ده چې شي تسلیم. اسلم یسلم، اسلام معنا ځان تابع کول. اسلمت وجهي، اسلمت نفسي، ما خپل ځان سپارلی دی، ما خپل ځان تابع ګرځولی. ومن اتبعني، څوک چې زما پیروان دي، الله پاک نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې هغه کافرانو ته وایي چې زم د الله د احکامو فرمانبردار یم، څوک چې زما د دین پیروان دي هغه هم د الله د احکامو فرمانبردار. نو یو شی چې و ټولنې ته بیا امن راوړي یا ټولنه امن او قرار و سکون والا جوړیږي، هغه دی الحریة الدینیه، دینی ازادي به وي. سیکان به خپل دین و مذهب چلوي، هندوان به پر خپل دین روان وي، نصارا به پر خپل ملت وي، یهود به پر خپل ملت وي، مسلمانان به پر خپل ملت وي. څوک دا اختیار نه لري چې یو کس را کش کړي په زور یو اسلام ته داخل کړي، دا شی نسته. لا اکراه فی الدین، زور زبردستی د دین په قبلولو کې نسته چې ته په زور یو څوک را کش کړي وهله اسلام ومنه کنې وژنم. لا اکراه فی الدین، د دین په قبلولو کې زور زبردستی نسته. قد تبین الرشد من الغی، الله فرمایي چې هدایت هم معلوم دی، گمراهي معلومه. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، اوس که یو څوک راولاړېږي د شیطانو د بتو د طاغوت څخه منکره کېږي او پر الله ایمان راوړي، فقد استمسک بالعروة الوثقى، دغه شخص یو مضبوطه کړۍ ونیول. العروة الوثقى یو مضبوطه کړۍ یې ټینګه کړې. نو زور موږ نسو کوئ. ته هېڅوک یو هندو نسې راټینګوئ چې وژنم دې که نه اسلام راوړي، سیک نسې راټینګوئ، یهودي و نصراني نسې راټینګوئ. لا اکراه فی، دا د الله عز وجل پیغام دی چې د دین په قبلولو کې زور و زبردستی نسته. بل ځای الله فرمایي وقل الحق من ربکم، ای زما نبی دی خپل قوم ته وایي، دی خپل امت ته وایي چې حق ستاسې د رب له طرفه راغلی دی. قرآن راغلی دی، وحی جلی راغلی دی، وحی خفي راغلی دی، سنت و احادیث راغلی دی. فمن شاء فلیؤمن، که د چا خوښ ایمان دې راوړي، ومن شاء فلیکفر، که د چا خوښ کافر دي. ان اعتدنا للظالمین نار، یو شی واورئ، څوک چې په دې دنیا کې کافر کېږي د هغه دپاره الله عز وجل فرمایي موږ یو ګرم اور تیار کړی دی چې هغه دوزخ دی.
دینی ازادي چې په ملک کې وه دا هم د امن دپاره یو باعث دی چې هر څوک خپل دین و مذهب سره پرېږدي. که الله عز وجل غوښتی چې دا ټوله پر سر د مځکې انسانان دي مسلمانان چې د سترګو په رب کې کېږي د الله اراده چې یو شي ته وسي الله وایي کون اوسه په یکون کېږي. اراده چې وسول بیا دا زړونه خپله دې ته مایل کړي باید دا کار وسي. تاسې به یو وخت سوچ فکر کړي نه دي امه نه دي تمه یو دم دې په زړه کې یو خیال راولاړ شي ځم مسجد ځم دکان ځم د پلانکي سره مې کار اراده یې نه ده صحیح. که د الله اراده وسي چې دا د سر د مځکې ټوله انسانان که یهود دي که نصارا دي که بت پرستان دي که آتش پرستان دي که مجوسیان دي که هندوان دي که سیکان دي چې دا ټول مسلمانان سي دا کیږي. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا. ولو شاء ربک که ستاسې رب غوښتی د دې مځکې د سر د ټولو انسانانو ایمان لآمن من فی الارض كلهم جميعا دا ټول انسانانو به ایمان راوړی وي. افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. رسول الله ته الله فرمایي نبی کریم علیه السلام چې به دعوت و تبلیغ وکړي کافرانو ته به د الله پیغام ورسوي هغو به ایمان نه راوړي خبرې نه مني. انسان چې ضد ونیوي حسد ونیوي تعصب ونیوي بیا قرآن راوړه داسې مخ ته ورته وایي نه منم. مشرکینو چې د نبی کریم علیه السلام مجلس ته راتله یا یې مناظره ورسره کوله هغه د حسد و تعصب په نیت راتله نو نبی کریم علیه السلام به پریشان اوسه چې یا الله ولې دا قوم دا خبره نه مني. نه اوس هم خلک تنګ سي چې دا خلک ولې دا خبره نه مني څونه خبرې موږ دا خلکو ته کوو ولې نه مني. دغسې د پریشانۍ حالت چې به راغی الله عز وجل نبی کریم علیه السلام ته فرمایي افانت تکره الناس آیا ته خلک مجبوره کوې ته خلک تکره الناس مجبوره کوې حتی یکونوا مؤمنین چې مسلمانان سي په زور خو نه مسلمانېږي دا ارادې د الله عز وجل په لاس کې دي. په سورة الغاشیه کې الله څه فرمایي فذکر انما انت مذکر. ای زما نبي ته نصیحت کوه دعوت کوه تبلیغ مخته بیا لست علیهم بمسیطر ته پر دوی باندې داروغه و نګرانۍ چې دا ایمان راواخلي په زړه یې ورننه کړي. نو دا شی سته چې د امن په راتلو کې یو مهم شی چې مهم رول دی هغه دا دی چې هر څوک اوس خپل دین یې اوس کس دې په کس کار نه لري. تبلیغي حضرات څه به کوي خدای دې شپه ورځ اختري وایي مشکل نشته. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. زور به نه کوي د لښتي و د متار څه به کار نه اخلي چې مسلمان څه کني وژنم دې دا نشته. ادعو الى سبیل ربک د خپل رب لارې ته دعوت که خلک بالحکمه په حکمت سره والموعظة الحسنه په ښایسته نصیحت سره په جار و قربان د نړۍ ټوله کافران مسلمانان کړي هېڅ مشکل نشته. دغه بیا ترتیب دی چې په اسلام د اسلام په قبلولو کې زور نشته البته دعوت و تبلیغ شته. د دعوت و تبلیغ دروازه د قیامت تر ورځې پورې خلاصه او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې او داسې ترتیب اختیاری د غیر مسلم قوم سره صرف په حسن اخلاق ورسره پیش راځم هغه سوال ته چې نو بیا جهاد څه مطلب. جهاد خو د فساد د دفې دپاره دی چې کافران ما او تا پر قراره نه پرېږدي په خپل کور په خپل وطن په خپل خاوره په خپل مسجد کې نو په هغه صورت بیا موږ مکلف دی چې جهاد ته لاس واچو. جهاد خو دی لدفع فساد اعداء الاسلام د الله عز وجل د دین د دشمنانو مشرکینو کفارو د فساد د دفې دپاره راغلی دی. د جهاد مقدسه فریضه د دې دپاره نه ده چې موږ خلک په زوره مسلمانان کړو. فساد به یې دفع کوو. زما ملک معلوم دی زما خاوره معلومه ده زما وطن معلوم دی دلته زه تا نه منم خپل کار دی کوه خپل کار کوه خپل کار کوه. نو په هغه صورت کې بیا جهاد مکلف دی چې مسلمانان وکړي. نو عرض مې څه درته کوي مسلمانان مکلف دي چې د غیر مسلم سره داسې معامله وکړي په هغه صورت کې چې ګوره دوی یرغلګر نه وي دوی اشغالګر نه وي دوی ظالم نه وي دوی مسلمانانو ته ایذا او تکلیف ور نه کړي. که مسلمان ته دوی ایذا او تکلیف ورکوي بیا مسلمان د خپل دفاع حق لري. نه په عمومي حالاتو کې در شوی په عمومي حالاتو کې مسلمان مکلف دی چې کافر په اخلاقو مات کړي. ادفع بالتي هي احسن داسې بدله به ورکوې داسې جواب ورکوې د دوی په مقابل کې د دوی د اعمالو په مقابل کې چې هغه ښایسته جواب وي. وجادلهم بالتي هي احسن د دوی سره پر احسنه طریقه باندې تاسې مناظره وکړي مباحثه وکړي. فاذا الذي بينك وبينه عداوه هر کله چې تا د خپل مد مقابل سره په احسنه طریقه سره معامله کول په ښه طریقه سره دې معامله کول بیا به نو هغه کس ستا خبره مني ستا فرمانبرداره به جوړیږي او ستا خوږ دوست به جوړیږي. نو یو شی چې اهم دی په دغه لاره کې په ملک یې نه عموما در شیم د دنیا په سطح در شیم په هر ملک کې چې هلته به څه وي دیني ازادي به وي. یهودان دا نسي کولی چې مسلمانان په زور یهودیت ته ننباسي
نصارا دا حق نه لري چې په زوره خلک چیش ته نه باسي عیسویت ته نه باسي دغسې مسلمانان هم حق نه لري چې غیر مسلم په زوره مسلمان کړي. لیکن یو شی بیا ستا یو شی واورئ، یو کس چې د اسلام په مبارک او مقدس دین مشرف سو د دې څه وروسته دی راولاړېږي اسلام پرېږدي العیاذ بالله کفر اختیاروي، دا بیا جرم دی. د دیني ازادي دا مطلب نه دی چې تاسې مسلمانانو ته اختیار ورکړي. کافران به راځي زموږ پر نوي نسل ځوانو نسل به کار کوي آهسته آهسته به موږ اورو چې نن دا کافر سو العیاذ بالله، نن دې دین پرېښوي نن دې دین پرېښوي. فکر مو دی دا خلک به یاري پلانکي دین پرېښوي. دین ولې پرېږدي؟ تا په دین کې نقصان ولیدي، دا ستا د عقل پر کموالي دلالت کوي. مشکل که ستا خو زما په عمل کې به مشکل به زما په کړنه کې مشکل به زما په اعمالو کې ته اسلام ولې پرېږدي؟ ایا اسلام منفور دین دی چې تا اسلام پرېښوي؟ نو مشکل خو په اسلام کې نشته، د مسلمان په یو عمل کې به مشکل وي. مسلمانانو عملي کمزوري لري، دا اوس موږ ته راپېښه ده چې څه دا اوس چې راپېښه ده د دنیا په سطح عملي کمزوري ده. دا یې لیدلي چې پر یو مسلمان ملک دی اور بل وي او شپېته ملکونه دې قرار ورته ګوري. دا زموږ د کمزوري راپېښه. په اسلام کې سرحد نشته، په اسلام کې بارډر نشته، په اسلام کې پاسپورټ نشته، په اسلام کې ویزه نشته. پاکستان ته ځم پاسپورټ به وړم، ایران ته چې ځم پاسپورټ به وړم، سعودي ته ځم پاسپورټ به وړم. دا شی په اسلام کې نشته. اسلام یو اسلام دی. څنګه چې کفر ملت واحده دی، تاسې اروپا ته وګورئ د دوی ټوله ملکونه دا دي نه ویزه شته نه شی شته، آزاد ځي ورځي. دا زموږ عملي کمزوري ده چې کافرانو خپل اتحاد سره کړی دی، په خپل مابین کې پاسپورټ نه لري. د ټوله اروپا یوه ویزه یوې پاسپورټ دی، په خپل مابین کې آزاد ځي ورځي. داسې سره راوړي لکه دا ستاسې دا زموږ ستاسې د روت پورې د یوه ملک څه چې راوړي بل ملک ته هېڅ شی نشته، تلاشي نشته. دغسې نظام هم دی د اسلام. خو دا چې زموږ عملي کمزوري نو عرض مې څه درته کوي، دا بیا جرم دی چې یو څوک د اسلام په مقدس دین مشرفه کیږي او بیا العیاذ بالله راولاړېږي مرتد کیږي. د دې سزا په حدیث شریف کې راغلی د بخاري شریف حدیث دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي من بدل دینه، یو څوک چې په اسلام مشرف سو بیا وروسته دین بدلوي فقتلوه، د دې جزا قتل ده. ولې قتل؟ توهین کوي، سپکاوی کوي. د شروع څخه چې کافر مسلمان شي مشکل نشته، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. لیکن ته مسلمان کېږې او د اسلام څخه یو د کیلو د لهو العبو ساتیري شی جوړه، د دې اجازه نشته. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي لا یحل دم امرئ مسلم، د یو مسلمان وینه تویول نه دروه الا باحدى الثلاث. یو صورت هغه دی چې یو ځوان دی یو سړی دی واده لري، د واده څخه وروسته العیاذ بالله زنا کوي. د واده والا زنا چې په اقرار ثابته سي یا په څلورو شاهدانو ثابته سي، د دې سزا د احادیث مبارکه او د رویه څخه سنګسار او رجم دی، په کاڼو وژل دي. منې بې نو خو تا دین اسلام منلی دا د الحاد علامه ده، دا د زندقه علامه ده چې یو څوک اسلام مني او مسلمان او بیا د اسلام پر احکامو سوال لري چې دا ولې داسې راغلي دي. اسلام وایي چې شته، اسلام دغه ته وایي چې یا الله ما بې حکمت و مصلحت و علت هر څه پر سر سترګو منلي دي. دا چې ته دلته نکتې راباسي علتونه راباسي ونه ماښام لمونځ ولې 3 رکعات لري په کامله طریقه نسو مسلمان کې نیت دغه وي زه اعتراض پر الله باندې کوم چې یا الله ولې د ماښام لمونځ 3 رکعات کړي دي، د مازدیګر د 4 دي د ماښام دي ولې 3 کړي، دا سړی کافر کېږي په دې عقیده. آیا حکمتونه ځان ته خبره نو دا د اسلام توهین دی. بل څه قتل روا دی، ارتداد من بعد الاسلام، چې یو کس مسلمان وي د مسلمان کېدو څخه وروسته بیا دی مرتد کېږي. بل چیرې د مسلمان وي نه روا دی چې یو کس قتل کړی وي ناحقه، دغه قاتل به قاضي حاکم د اسلام ټینګوي، د مقتول او د وژل سوي کس په مقابل کې به قصاصي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. دا خبره ده. ازادي دینی ازادي دا پر خپل ځای ده، لیکن ارتداد جرم دی په اسلام کې. چا چې ارتداد وکړي د هغه سزا د اسلام د نگاه څخه چشتي قتل دی. اسلامي شعایرو ته توهین، د قرآن توهین، د اسلام توهین، د کعبې توهین، د رسول توهین، د فرشتو توهین، د الله عز وجل د ذات توهین، دا سپکاوی او توهین په اسلام کې بل سزا نه لري بیا قتل. د اسلامي مقدساتو سپکاوی چې دا په اسلام کې پټه ګناه ده، انسان کفر ته ځي. نو دینی ازادي خو سته، د دین ازادي دا مطلب نه دی چې العیاذ بالله مسلمان یم کافر سي. د کفر سزا بیا د ارتداد سزا په دین کې چې قتل دی. یو شی چې په امن کې رول لري هغه چې دینی ازادي ده. دوم شی ته ورسو چې هغه په ټولنه کې امن تقویه کوي، امن را تقوی کوي، هغه د مساوات، د مور د میرې معامله بنئ، د تور د سپین معامله بنئ، د پښتو د فارسی معامله بنئ، دا معامله بنئ، د خاورې معامله بنئ،
د ولایتو معامله به نه د ولسوالۍ معامله به نه که د مور میرې معامله شروع شول په یو ملک په یو وطن کې لکه نن چې زما او تا ته راپېښه بیا خیر غواړه مساوات به سمه معامله به کوي ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته رسول الله فرمایي انظر ای ابو ذر انظر وګوره ابو ذر غفاري په صحابو کې فقیر سړی نبی کریم علیه السلام علیه ابو ذر ستا تقوا ستا دیانت ستا ایمانداري دومره قوي ده چې ته به دلته مشترک ژوند لا ونه کړې او چې ته تقوا رسېدلې وه د حضرت عثمان غني رضی الله عنه په دور خلافت کې لښته راواخیستل صحابه کرام یو یو په لښته وهي چې دا څنګه ترتیب دی د الله د پیغمبر په زمانه کې دا ډوډۍ خوړې کېدلې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې داسې سرایونه فتوحات راغلي ملکونه فتح شول د هستي سره خامخا سړی ترقي کوي امیر المؤمنین ته شکایت ورسېد حضرت عثمان غني رضی الله عنه دې راوغوښتې چې ابو ذر غفاري ستا تقوا ده د صحابو د فتوا ده فتوحات راغلي دي مشکل نسته غنیمتونه راغلي دي دا شی باید استعمال سي ته داسې وکړه ګډ ژوند نسې کوي ربزه مقام ته ووځه د په ژوند کې نبي کریم علیه السلام درته فرمایلي چې ته به یوازې ژوند کوې ستا مرګ به لا یوازې هلته وفات شو نو ابو ذر غفاري ته نبي کریم علیه السلام فرمایي انظر انک لست بخیر من احمر ولا اسود ای ابو ذر غفاري ځان ته ګوره ته تر هیچا نه بهتره نه تر سرو بهتره نه تر تورو بهتره هغه کسان چې رنګونه یې ژړ دي هغه کسان چې رنګونه یې تور دي هغه کسان چې رنګونه یې سپین دي تر هغو ته نه بهتره الا ان تفضله بالتقوى یو شی تا بهتره کوي په دې مجلس کې یو پر بل چې هغه تقوا ده مساوات چې په یو ملک کې نه وو په یو خاوره کې نه وو په یو وطن کې نه وو په یو حکومت کې نه وو مساوات هلته یې بیا خیر غواړه بیا به داسې دریبه وي لکه ما او تا چې نن ټکېږو قرآن کریم کې الله پاک دغه د مور د میرې د ژوند دا تفرقې د ژوند دا یو پر بل باندې سر د دې عقیده قرآن ختمه کړې ده قرآن خو د انصاف کلام دی یا ایها الناس ای خلکو انا خلقناکم من ذکر و انثى الله فرمایي ما تاسې د یو نر او ښځې څخه پیدا کړي یاست وجعلناکم شعوبا وقبائله بیا مې قبیلې شاخونه ګرځولي یاست پښتون پارسي تاجک ازبک بلوچ شاخونه و قبیلې مې ګرځولي یاست په هر قوم کې څو شاخونه یاست لتعارفو چې سره وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسې کې بهترین انسان هغه دی چې تقوادار و ان الله علیم خبیر دا نظریه نسته په اسلام کې مساوات به وي المسلمون اخوة حدیث شریف کې راځي مسلمانان سره وړونه دي لا فضل لاحد على احد یو مسلمان پر بل مسلمان سر نه لري الا بالتقوا په چی سره سر لري په تقوا سره سر لري نو مساوات و برابرۍ د لوی سره سنیولي ګوره د اول سره د مشر سنیولي تر کشر پورې چې د مساوات معامله یي په هغه صورت کې بیا خپله دغه مساوات خپل امن دی دا خپله د امن یو جز دی چې مساوات به په یو ملک وي عصبیت به نه وي عصبیت داسې بوی دی عصبیت داسې ویروس دی چې په یو ټولنه کې راغی بیا ډېر ژر نه وځي عصبیت ډېر ژر نه وځي عصبیت چی دی واصله ابن اسقع رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله عصبیت چی دی عصبیت نه پیژنم ما العصبیت یا رسول الله قال ان تعین قومک علی الظلم عصبیت دغه ته وایي چې ته په یو قوم یې دا ستا قوم په ناروا اخته دي په ظلم اخته دي په وحشت اخته دي په غلطو کړنو اخته دي تا هم بغل ورسره نیولي دي څه کوې مجبور یم قومي مې د سبا رڅخه بدېږي سبا یې خوا رڅه بدېږي خپل د قوم خپل د ټبر خپل د خاندان او قبیلې کومک د دې دپاره کوي چې هغه په ناروا کې مبتلا یم چې پر بغل ورسره زغلي مردني وینې څال دی قومي به څنګه وکړه مجبور یم د خپل قوم ملګرتیا په ظلم کې کول دغه ته عصبیت وایي حدیث شریف کې راځي لیس منا زموږ د امت ته څه نه دی من دعا الى عصبیة څوک چې قومیت ته خلک رابولي لیس منا من قاتل على عصبیة نه دی زما د امت څه چې دی پر قومیت جنګیږي جنګ چې دی لاعلاء کلمة الله قرآن کریم کې چې تاسې وګورئ د جهاد آیاتونه چې راځي یو قید ورسره دی فی سبیل الله فی سبیل الله فی سبیل الله قاتلوا فی سبیل الله جاهدوا فی سبیل الله فی سبیل الله څه مطلب چې بل هیڅ شی نشته یوازې د الله د رضا لیس منا من قاتل على عصبیة په کم ملکی په کم وطن او په کم دولت کې چې خلک پر قومیت سره جنګیږي پر قومي بڼو سره ځي لیس منا زما د امت څه نه دي نو په ځان دې څه وکړه ظالمه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت ته وزن او تجویز شي لیس منا من مات على عصبیه هغه قومي جنګونه چې په یو خاوره کې رواني په علاقه کې رواني او بیا انسانان پکښې مري نبی کریم علیه السلام فرمایي لیس منا من مات على عصبیه څوک چې پر قومیت باندې مړ شو هغه نه دی زموږ څه هغه د اسلام پیغام دی ان الدین عند الله الاسلام دین خو د الله په نزد چې دی هغه اسلام دی
په اسلام کې دا نسته چې ته وځه، ټول د یوه کښتۍ سپاره ټول د یوه سفر ملګري. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي لینتهین اقوام، وای منه دي سي هغه خلک یفخرون بآبائهم، هغه خلک دي منه سي چې دوی فخر کوي په خپلو پلرو باندې چې زموږ پلرونو خو د پلانکي قوم وه داسې کارنامې وکړې، مقصد یې قومیت وي، مقصد یې قبیلوي ترتیب وي، داسې خلک دي منه سي. دا دي پرېږدي دا خبرې دي نه کوي. او لیکونن اهون علی الله تعالی من الجعلان، که یو څوک خپل په قوم فخر کوي، که څه هم هغو غلطې کړنې کړي، که یو څوک خپل په قوم باندې نازېږي، بل څوک تحقیروي سپکوي، فخر وروي پکوي، نبي کریم علیه السلام فرمایي دا کار دې پرېږدي بس کړي. که نه پرېږدي د الله په نیز به دغه کسان تر هغه تورې خزدي کې هم بدتر و سپک و ذلیل شي چې مرداري و ګندګي وړي. العیاذ بالله ډېرې دي عیاوې. جعلان په عربي ژبه کې هغه خزدي کې ته وایي د انسان ګندګي خوري او د دې ګندګۍ څمرغه ټکي جوړې وي، ډېرې دي حیاوي. دا خپل غار ته ځغلی کې چیرې په غار کې ځایېدل ښه دي که نه یې پرېږدي ولاړ شي. په عربي متل کې دا شی چې داسې استعمالېدی، یعنې د یو شي د حقارت مثال چې به عربو ورکوي په هغه زمانه کې د تورې خزدکې سره وي، دا توره خزدکه ده دا چې شته. دا شی په اسلام کې نشته. موږ تاسې بعضې وختونه په اخته یو په دې شي، الله دې عفو وکړي. نو دا بل شی چې عصبیت به نه وي په قوم کې. حدیث شریف کې راځي نبي کریم علیه السلام فرمایي هغه کس چې دی راولاړېږي پر عصبیت باندې ځي، خاص پر قومیت باندې ځي، بل مقصد نه په دې مخ کې، نو فهو کالبعیر الذي ردا من نصر قوم على غیر الحق. یو خدای ستا حق دی، هغه ځان ته معامله دی. یا من نصر قوم على غیر الحق، څوک چې خپل د قوم کومک په ناحقه طریقه باندې کوي، فهو کالبعیر الذي ردا. د دې شخص مثال د هغه وښتي چې په کندې کې ولوېدي، فهو ينزع بذنبه. اوس چې کندې ته ولوېدي اوس نو خلک ورته راله په چیشه راباسي، په کرینې راباسي، په رسوي را په چیشه راپورته کوي، څا ته لوېدلی دي. د دې مثال د هغه خلکو دی چې اوښ په لکۍ راباسي. د څا او د کندې څخه د اوښ رایستل په لکۍ مشکل دي، په هغه څا کې به هلاکېږي. انسان چې په قومي تعصب اخته سو نه د پای هلاکت دی. دغه شان دی عصبیت منع دی په اسلام. نو که غواړو چې دې ټولنې ته مو امن راسي، یو شی به مساوات وي، بل شی به چې شو عصبیت منع وي. عصبیت به ختم وي، وحدت به وي، مساوات به وي. زم په دې ټولنې کې حق لرم، ته هم حق لري. دا شی مهم دی. دا بعضې خبرې ډېرې ضروري دي. او بل شی چې په اسلامي ټولنې کې د امن راوړلو ضامن دی یا ضمانت کړی دی، هغه چیش دی؟ عدل و انصاف دی. حضرت علی رضی الله عنه یو مقوله بیانوي. حضرت علی صاحب فرمایي وایي هر حکومت چې دی، حکومت د کفر سره کېږي. حکومت دی که نه دی؟ حکومت کوم، اقتدار کوم، چارې مې په لاس کې دي، باچا یم، وزیر یم، والی یم، قمندان یم. هر حکومت چې دی د کفر سره کېږي. تاسو کافرانو څنګه حکومتونه جوړ کړي دي؟ امریکا وګوره، د کم تاریخ څه وګوره، یو باچا یې ځي بل یې راځي. فرانسه وګوره، یو باچا ځي بل راځي. روسیه دې وګوره، یو باچا یې ځي بل راځي. ترکیه دې وګوره، یو باچا یې ځي بل راځي. حکومتونه د کفر سره چلیږي. په کفري نظام کې حکومت کېدلی شي ځکه الله پاک کفارو ته وخت ورکوي، لیکن د ظلم سره حکومت نشي چلېدی. ظلم نه برداشتېږي. په کومه ټولنه کې چې ظلم شروع وکړه، د مسلمانانو ټولنه وه او د کافرانو ټولنه وه، هغه حکومت به ړنګېږي، هغه مسلمانان به په خپل مابینځ کې زهریږي او خرابېږي. عدل اعدلو هو اقرب للتقوى. الله په قرآن کې فرمایي عدل وکړي. عدل هغه شی دی چې تقوا ته نږدې دی. اعدلو هو اقرب للتقوى. عدل وکړي. د ظلم سره نظام نه چلېږي. هر نظام چې وي، هره ټولنه چې وي، هلته به عدل وي. که عدل نه کېدی بیا به ورځ په ورځ شاته روان. مشکات شریف کې یو حدیث دی، جامع الاحادیث یو کتاب دی، پای کې یو حدیث راځي، دومره تشدید، دومره توبیخ تاسې واورئ. حدیث شریف کې راځي من مشا مع ظالم. دا حدیثونه چې موږ وایو او بیا ځینې وختونه وینو، بعضې وختونه یې بیلګې داسې ښکارئ. من مشا مع ظالم، یو سړی په ټولنه کې د ظالم پر بغل روان دی، د ظالم ملګرتیا یې کړې ده، لیعینه، د دې دپاره دی د ظالم پر بغل روان دی چې د دې ظالم کومک وکړي. وهو يعلم انه ظالم، د چې د دې ظالم بغل نیولی دی، په دغه هم پوهېږي چې دا زما مشر امیر دا زه چې پر بغل زغلم دا ظالم دی. فقد خرج من الاسلام، دا سړی د اسلام ووتی. څونه تشدید دی پر دې حدیث باندې، په ښکاره باندې سوال هم کېږي چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د کبیره ګناه په ارتکاب سره څوک د اسلام نه باسي. په دې حدیث شریف کې خدای ته راغلی چې یو چا ګناه وکړه د اسلام ووتی، نو موږ جوابونه ورکوو چې په هغه صورت کې دی د اسلام وځي چې دی دا کار ځان ته روا وبولي. یا علماو لیکلي دا تشدید توبیخ دی. من مشا مع ظالم، که یو چا د یو ظالم بغل نیولی ولي یقویه، دا ظالم دی تقویه کوي، دی د دې ظالم ملګرتیا کوي. او دغه هم کې که نکته ده، وهو یعلم انه ظالم،
یو سړی بغل نیولی دی خبر نه دی دا ظالم دی که نه دی خو ورسره زغلي لیکن نه دی په دې خبر دی چې دا ظالم دی چې دا زه ورسره زغلم دا ما چې بغل نیولی دی دا زه چې حمایه کوم دا زه چې د ده سره ورسره یم سهار و ماښام د ده دپاره کوششونه کوم دی ظالم دی فقد خرج من الاسلام د سړی د اسلام ووتی داسې نکتې دي چې انسان په خپل ژوند کې سوچ فکر وکړي چې زما د زړه ورځه پر چا ده زما د خولې ورځه پر چا ده او زه د چا ملګرتیا باید وکړم من شذ شذ فی النار اسلام وحدت غواړي اسلام یووالی غواړي په هغه صورت کې بیا امن راځي که نه نو بیا به این خیال است و محال است و جنون بیا دا خوبونه دي اوس راسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه امن راوړي خو یو شخص راغی امن یې څنګه راوړي ټولنې ته علماو لیکلي دي چې دا داخله پالیسي ده ته غواړي چې په خپل ملک امن راولې په دغه صورت کې امن راځي چې دا څلور شان محفوظه سي خپله د امن دی د هغه رقم ازادي دینی ازادي به وي مساوات به وي عدل و انصاف به وي عصبیت به نه وي او د هغه رقم څه ظلم به نه وي ځینې وختونه په ملک کې دا ټول شان موجود دي دا ټول شان موږ په ملک کې شته لیکن مشکل ما ته دا جوړ دی چې زه د خارج څخه عذاب یم دا مصایب څخه عذاب یم ما په ملک کې عدل هم راویستلی دي مساوات مې هم کړی دي زما په ملک کې تعصب هم نشته قوم پرستي هم نشته دلته هر څه سم دي لیکن د بغلو څخه عذاب یم د خارج څخه عذاب یم او دا د دنیا پالیسي ده د کافرانو چې د دنیا کافران مسلمانان په امن باندې نه پرېږدي په داسې صورت کې به څه کوي چې د خارج مشکل در پیښ دی نو خو پروفیسران دي پوهان دي خبرې پر کې یادې وداري تاسې ویني دا 40 کاله دا 15 کاله دا خبرې کرته بل رقم روانې دي قرآن تسته تضمین درکوي قرآن 1400 کاله مخکې هدایت تو دغه قرآن که چیرې نن څوک راټینګ کړي د قرآن پالیسي که چا په خپل ملک عملي کړل یا یې واخیستل بیا قرآن تاسې ته امن درکوي اول شی چې علماو لیکلي دي چې ته په خپل خارجه پالیسي کې چې زه د همسایګانو څخه عذاب یم د خارج څخه عذاب یم کفار دي یا مسلمانان دي په ما کې لاسوهنې کوي علماو لیکلي دي چې یو علاج یې چیش دی احترام انسانیت دی انسانیت ته احترام باید وساتل شي ولقد کرمنا بني آدم ای دلیل د قرآن څخه ګوره الله وایي موږ مطلق انسان ته عزت ورکړی دی ولقد کرمنا بني آدم موږ انسان ته مطلق عزت ورکړی دی وحملناهم في البر والبحر ام دغه انسان دی الله وایي په وچې ولنده کې ما روان کړی دی سپور دي څوک په جهازو کې څوک په تیارو کې څوک په موټرانو کې ورزقناهم من الطیبات ام دغه انسان دی الله فرمایي چې موږ روزي ورکړې ده پاک وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا پر ډیرو کائناتو مخلوقاتو باندې الله وایي ما انسان ته عزت ورکړی دی نو چې د نورو خلکو یا د نورو ملکو انسانانو ته موږ احترام ولرو الله عز وجل به بیا هغه پر موږ مهربانه کوي انسانیت ته احترام نبی کریم علیه السلام د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره ناست دي جنازه راله نبی کریم علیه السلام ولاړ سو صحابي ورته فرمایي یا رسول الله هذه جنازه یهودیه یهودین یا رسول الله دا د یهودي جنازه ده تاسې څنګه ولاړ سولس نبی کریم علیه السلام څه ورته فرمایي الیست نفسا الیست نفسا انسان خدای نو الیست نفسا نو احترام و انسانیت ته هم هغه شی دی چې هغه بیا تا ته څه کوي په ملک امن درکوي دا زموږ علماو دا هر څه په تحقیق لیکلي او بیان کړي احترام انسانیت به وي دوم مهم شی چې تا د باندې و د خارج د مشکلاتو سره ګرځي هغه چیش دی عفو درګذر دی عفو درګذر مهم شی دی نبی کریم علیه السلام په خپل زندگی کې دغه پالیسي وچلولې دغه سیاست یې وچلوي هغه دی چې ټوله دنیا ته یې هغه و چې خپل پیغام هم ورسوي څومره د عفو نبی کریم علیه السلام کار اخیستی دی په قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وجزاء سیئة سیئة د بدی بدله بدي ده چې چا بد در سره وکړه بد ور سره وکړه چې چا ښکنځل درته وکړه ښکنځل ورته وکړه چې چا په چکه وولې په چکه یې وهه وجزاء سیئة سیئة مثلها لیکن فمن عفا واصلح فاجره علی الله چا چې عفو وکړل چا چې صلح وکړل د هغه اجر پر الله دی اسلام مسلمانان صلح ته رابللي دي عفو ته رابللي دي عفو وکړئ سره عفو به سره وکړو وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الله فرمایي ای مسلمانانو کوم دشمن ته سزا ورکول په داسې اندازه کې سزا ورکړي څونه سزا چې تاسې ته درکړې ده ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین که چیرې ته د عفو څخه کار واخلي انتقام پرېږدې صبر وکړې دغه کار څه دپاره بهتره دی مسلمان ولې خپل په مابین کې انتقام سره اخلي او راسه درویش نبی کریم علیه السلام څنګه عفو وکړل د فتح مکې پر موقع باندې نبی کریم علیه السلام 10,000 صحابه د ځان ملګري کړل د هغه وخت زمان دی چې د حدیبیې صلح وسول د حدیبیې صلح چې وسول د 10 کالو دپاره د 10 کالو دپاره صلح وسول چې د 10 کاله کې به موږ تاسې جنګ نه سره کوو نبی کریم علیه السلام خوب ولیدی چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره احرامونه تړلي دي را روان دي مخ د مکې مکرمې پر خوا باندې عمره کوي
سهار چې راکښېنستي صحابه کرامو کې وفرمایل چې ځو. هغه کیسه ډېره اوږده 14,500 یا 1500 تقریب صحابه کرام ملګري سول. ټولو د عمرې احرامونه وتړل، قرباني د ځان سره کړي. حدیبیه مقام ته چې راځي، حدیبیه مکه مکرمه کې یو مقام دی، نیمه حصه په حرم کې ده، نیمه حصه د حرم څخه د باندې ده. دغه ځای ته راځي د مکې کافران وروځي چې ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته اجازه نه درکو، اجازه نشته. د هغه وخت دور زمان دی چې مکه د کافرانو په لاس کې ده. نبی کریم علیه السلام ویل تاسې ولې داسې کوئ؟ موږ عمرې ته راغلي، زموږ احرامونه نه ویلي، زموږ قربانۍ نه ویلي، موږ عمرې ته راغلي. هغه نه اجازه نشته. کفارو د صلح پیشکش وکړي چې سوله به وکړو. نبی کریم علیه السلام هېڅ مشکل نشته. هغه چې نبی کریم علیه السلام د کفارو سره د حدیبیې صلح وکړل. څنګه شرطونه یې کښېښول؟ داسې شرطونه یې کښېښول چې حضرت عمر رضی الله عنه دا شرطونه واورېدل، په احساساتو کې راغی چې د الله رسوله دا څنګه کوي؟ موږ خو مسلمانان یو، مسلمان خو د غیرت ټوټه ده، موږ څنګه دا شرطونه ومنو؟ یو شرط یې دا و چې د مکې څخه هر څوک در مسلمان سو مدینې منورې ته درغی، موږ ته بې ژوندۍ په لاس راکوي. رسول الله السید غیر اختیاري جذبات، غیر اختیاري. ای د الله رسول دا څنګه شرط دی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د الله رسول چې هر فیصله کوي د لوړي خاصه کوي. او بیا څنګه شرط شوی که په مکه کې یو کافر مسلمان کیږي، مدینه منورې ته ځي، ژوندۍ به په لاس راکوي. که په مدینه منوره کې العیاذ بالله یو مسلمان کافر سو مکې ته چې راغی، موږ یې په لاس نه درکوو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې یا رسول الله دا څنګه شرط دی چې موږ یې مرو؟ واوره که چیرې په مدینه کې یو کس کافر کیږي العیاذ بالله مسلمان، اسلام هغه ته ضرورت نه لري، موږ څه کوو چې بیا راکوو؟ چې کافر سو په مخه دې ښه سي نو بلای موږ څه کوو چې او که چیرې د دوی سه یو کس مسلمان کیږي مدینې منورې ته راځي، زه دا صلح د الله په امر کوم او الله به هغه ته لار باسي. د هغه سمسول ابو بصیر چې مسلمان سو، نبی کریم علیه السلام چې هغه کافرانو ته په لاس ورکړي، الله پاک په لاس کې دین خلاص کړي. خو د وحي معامله وه، یو جلا ترتیب وه، یو جلا ژوند. نو یو شرط دا وټاکل سو، بل شرط دا وټاکل سو چې 60 کال به د هغه سي بیا عمرې به ځي، 60 کال به ځي، آینده کال به راځي. نو شرطونه وضع سول. هغه چې خپله کافرانو دا صلح ماته کړل یو کال دوه بعده، کال دوه بعد چې دوی دا صلح ماته کړل، نبی کریم علیه السلام ګوري غدر دوی وکړي، چم دوی وکړي، خیانت دوی وکړي. صلح سوې وه د 10 کالو دپاره. نبی کریم علیه السلام د هجرت په 8م کال 10,000 صحابه کرام ملګري کړل، پر مکه مکرمه باندې د 3 طرفه څخه حمله وکړل. مقصد ما څه چې هغه وخت موږ په امن کې کېږي چې عفو درګذر یعنی عدم انتقامي. پر مکې مکرمې چې مسلمانانو حمله وکړل، مکه مکرمه چې فتح سول، په دغه حالت کې کافران ورخطا سول چې اوس به زموږ سره څه معامله وکړي. د اډوکو سره خو موري چې وکرپوي، ځکه د هغه مسلمانان دي چې موږ په بدر کې هم دوی زورولي دي، د هغه مسلمانان دي چې د احد په غزا کې موږ زورولي دي، او یا کس صحابه کرام رضی الله عنهم د احد په غزا کې د دغه کافرانو د لاسه په شهادت ورسېدل. د هغه مسلمانان دي چې موږ د خندق په غزا کې زورولي دي، دا مسلمانان کراله موږ به د اډوکو سره وچیچي. نبی کریم علیه السلام چې مکې مکرمې ته فاتحانه انداز کې داخلېږي، څه فرمایي؟ مشکل نشته، مه ورخطا کېږي. من دخل الحرم فهو آمن. هر کافر چې نن حرم شریف ته داخل سو په امن کې دی، مشکل نشته. من دخل دار ابي سفیان فهو آمن. څوک چې نن د ابو سفیان کور ته داخل سو هغه په امن کې دی. من دخل دار حکیم ابن حزام. څوک چې د حکیم بن حزام کور ته داخل سو هغه په امن کې دی. چا چې خپل د کور دروازه وتړل د باندې راونوتی هغه په امن کې دی. څوک چې زخمي وټپي سو هغه موږ نه وژنو. څوک چې موږ څه وتښتېدي موږ په هغه پسې نه ورځو. ښځې او ماشومان موږ نه وژنو. کفار رنسوس دا څنګه معامله ده؟ دا خو موږ به د اډوکو سره وچیچي، دا څنګه معامله ده؟ نبی کریم علیه السلام هېڅ مشکل نشته، سیده راځي حرم شریف ته. عثمان بن طلحه یو کس دی چې د کعبې شریفې متولي و د جاهلیت په زمانه کې، د کفر په زمانه کې. په عین دغه حال کې دا مکه نه و فتح سوې، نبی کریم علیه السلام راوړته چې راوړه کلیانې. په هغه دور زمان کې چې مکه د کافرانو په لاس کې ده، نبی کریم علیه السلام چې مدینې منورې ته تلي نو یې کعبې شریف ته زړه سوځېدی. نو راغی عثمان بن طلحه ته وفرمیل چې عثمانه کیلي راکه، زه ځم، زه به یو 2 رکعته لمونځ دلته په د کعبه شریفه کې وکړم. عثمان بن طلحه ورته وویل چې نه کېږي، هېڅ امکان نه لري چې ته دلته داخل سي. نبی کریم علیه السلام ول نه کېږي، ول وکړي. عثمانه واوره، یو ورځ به داسې راځي پر کم موقف چې زه ولاړ یم پر دې موقف به ته ولاړې، او پر کم ځای چې ته ولاړې پر دې به زه ولاړ یم. واوره، یو ورځ به داسې راځي چې د کعبې کلیانې به زما سي، ته به د هغسې خالي لاس راته ولاړ یم. عثمان بن طلحه وایي د هغه وخت ولا کیسه خو بله ده. د هجرت په 8م کال چې مکه مکرمه فتح سول، رسول الله راوغوښتی چې راسه عثمانه کیلي راوړه. کیلي یې راوړه، پیش یې کړه. نو خو ترتیب د
مسلمانانو په لاس کې نبی کریم علیه السلام ته کعبې شریفې دروازه خلاصه کړل د صحابه سره داخل سو په کعبه شریف کې نفلونه وکړل الله پاک ته خواستونه وکړل د اخوا چې راوځي حضرت علی رضی الله عنه په جلا تمه د چې کلي به ما ته راکړي حضرت عباس په جلا تمه دي یعنې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د ټولو دا امید چې موږ ته به کلي راکړي موږ ته به کلي راکړي نبی کریم علیه السلام چې د کعبې شریفې سره راوځي نو عثمان ته وایي راسه راسه واخه دا کلي دا به تر قیامت پورې ستا سره وي هر څوک چې ستاسو د لاسه دا کلي اخلي هغه به ظالم هغه عثمان بن طلحه چې رسول الله ته سپکې سپاندې کړي وې او نبی کریم علیه السلام یې کعبې شریفې ته داخل نه پرېښوی هغه عثمان بن طلحه ته رسول الله کې ورکړي چې واخه دا ستاسو دا چې موږ عفو درګذر نارې وهو یعنې دا عملا رسول الله کړي دي دا کارونه صفوان ابن امیه یو کس په مکه مکرمه کې دې سلاوې خرڅولې اسلحه ډیلر دې سلاوې خرڅولې سلاو کاروبار یې کوي دلته چې نبی کریم علیه السلام راغی یعنې مشرکین ته سلاوې دور کولې مشرکین د په سلاو مجهز کول دلته چې نبی کریم علیه السلام مکه مکرمه فتح کړل دی وتښتېدی پیغام یې راواستوي څوک یې راولېږي چې ما ته امن نبی کریم علیه السلام مشکل نسته راځي هغه کس ورته وایي چې یا رسول الله زه چې اوس ورسم صفوان ابن امیه ته دغه اطمینان ورکړم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې صفوان ما معاف کړی دی مشکل نسته را دي سي زه چې شي نشانې ورکړم هغه زما په خوله باور نه کوي نبی کریم علیه السلام خپل لنګوټه مبارکه ورکړه چې واخله دا عمامه واخله صفوان ابن امیه ته یې پیش کړي چې دا د الله د رسول عمامه او لنګوټه ده دغه یې نشاني راسه ته معاف کړی موږ د ابو جهل زوی عکرمه وتښتېدی نبی کریم علیه السلام د عامې معافي اعلان وکړي چې مشکل نسته راسئ نبی کریم علیه السلام څنګ ولید صحابه سره داسې څنګ ولید نارې سولې چې عکرمه راغی د ابو جهل زوی راغی نبی کریم علیه السلام وایي څنګ ختم کړي دا سیده کښېنستي مرحبا مرحبا راځه 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 مکې د خلکو مشره راځه خدای دې راوله مشکل نسته عکرمه معاف سو یو ګړی بعد هنده راځي هنده هغه ښځه ده چې د احد په غذا کې د حضرت حمزه رضی الله عنه د شهادت څخه وروسته دا راځي د حضرت حمزه رضی الله عنه زړه څیري یعنې سینه یې څیري او زړه مبارک یې راباسي داسې راخلي په غاښو یې چیچي حضرت حمزه صاحب د رسول الله اکا دی د اکا قاتل د پلار قاتل دی سړی چې د زوی قاتل ویني سړی چې د پلار قاتل ویني سړی چې د اکا قاتل ویني د هغه په سترګو کې ویني راځي نبی کریم علیه السلام ته هنده راله بیعت یې د ښځې سره کوي اواز یې پټ کوي نبی کریم علیه السلام پر آواز وپېژني ولې هنده ولو هندایما ولې هندایه ولو هندایما عفو وسو ابن اسود راځي د هغه کس دی چې د رسول الله لور زینبه د ده د لاسه ډېر تکلیفونه او مشقتونه پورته کړل حتی چې د حضرت زینب شهادت وایي د ده د وهلو ټکولو سره اوس د لور قاتل راځي نبی کریم علیه السلام ول څوک ول ابن اسود دی ول زه ما معاف کړی علما ولیکلي دي چې د امن و سکون خوند مو هغه وخت چې دغه سنت طریقه جاري سي چې نور سره معاف کو عفو درګذر چې په ټولنه کې راغی تیرو بیر چې راغی په هغه صورت کې بیا الحمدلله بیا امن راځي دا د نبی کریم علیه السلام په عمل کې شو رسول الله د حنین غزا ته ووتی د حنین په غزا کې نبی کریم علیه السلام ته الله پاک فتح وکړل فتح یې څنګه ورکړل 4,000 اوښان یو اوښ یې داسې ولکه د نن سبا موټر 4,000 اوښان 4,000 بزې 6,000 بندیان راغله حنین غزا طایف غزا کامیابه سو دا ټوله مسلمانانو ژوندي ونیول 6 کسان د دغو بندیانو سرپرستان راځي چې موږ ماتې بس ته موږ ته معافي وکړي او زموږ شان د حواله کوي نبی کریم علیه السلام نه داسې نه کېږي خپل پر سر زه فیصله نسم کوم فیصله خو کوی سم داسې نه چې سبا صحابه کرام خبر سي په زړه کې یو شی ولګري چې موږ باید خبر سوي وای 4,000 اوښان بیخي ډېر شی دي 4,000 بزې په هغه وخت کې بیخي شی 6,000 بندیان دا په خوله یادېږي نبی کریم علیه السلام دې 6 کسانو ته وفرمایل سبا چې د لمانځه وخت سو راسئ د لمانځه پر وخت راسئ خپل درخواست پیش کړي سبا چې د لمانځه وخت سو صحابه کرام شاته دي نبی کریم علیه السلام ولاړ دي لمونځ چې خلاص دا کسان حاضر سول معافي یې واخیستل عذر یې وکړي چې د الله پیغمبره پر موږ ورحمېږه زموږ 6,000 بندیان څه سره سره زموږ ټوله زندګي یعنې موږ ټوله قوم و قبیله دغه دي او زموږ مالونه راکوي نبی کریم علیه السلام صحابو ته سفارش وکړي چې دا خلک راغلي دي څه ورسره کوي صحابه خو ولو د ادب ټوټې او الله ورسوله عالم الله او د الله رسول کلي اختیار لري نبی کریم علیه السلام ما فیصله دا چې د دوی شان ورکړه 6,000 بندیان د نبی کریم علیه السلام په یو وخت کلمه باندې لکېږي څنګه بولي نو 14,500 کاله خو تېر سوي دي خو الحمدلله دین هغه دین دی اسلام هغه اسلام دی قرآن هم تر اوسه په هغه 10 سپارو کې دی او الحمدلله داسې رجال اوس هم موجود دي په دا اوس دور کې داسې رجال موجود دي چې الحمدلله سړی د هغوی په تقوا او په فخر او په ایمان او په غیرت باندې فخر کولی شي چې داسې غیرتمن خلک دي
نو ماسې حرکت غواړو، دا چې کفار موږ نه پرېږدي، دا چې مشرکین موږ نه پرېږدي، دا چې اغیار موږ نه پرېږدي، خپل امن به خپله یې جوړوي. دا امکان نه لري ستا کور دی بل څوک در جوړي، خلک چې خطا وتلي دي پلانکی به را جوړ کړي، ته په دا ځای کې یو ځای وښیي چې د یو چا کور دی یو چا ور جوړ کړي. زموږ ستاسې کور زموږ ستاسې امن خو اصلي د الله عز وجل په لاس کې دی، لیکن الله عز وجل د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم په قول مبارک باندې موږ ته دا شرطونه ایښي دي چې ظلم به نه کوئ. هغه وخت امن در کوم چې د دې ملک څخه د ظلم کمبله ټوله سوه، چې د ظلم کمبله ټوله سوه بس امن دی. نو الله عز وجل دې وکړي چې خبرې نه ډېرې سوي، الله عز وجل دې پر دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.